وتوي تکلیف یې چاته دی عوام ته دی میش په دغه وطن شکه ژوند کې چې دا څومره مشهور موسیقي دی د ایدرخیل مشر ته دا پاته شته چې تو په کلي شي په دغه ټارګېټ کلي چې د فوجي د لوسه څومره ماندې کونډې بیره شوې وایي پي مشر ته دا پاته شته سوخیل ته شته ایرمز میساکي ته شته توریخیل ته شته نه خالي میش د کوم ګراج غاښ کې درې ورځې په تخا سره وکي بس هیچا ودار یخ کرده نه وي تللی چې تو به دي تږي دي څه پې شوي دي دلته طالبونه 3 ګنټې پرور تېره کړې خپاره ورسره وې پریون فوجي دی په پیرای دی موږ ته اچای پیولا چې طالب ویني خدای خپاره نه ویني طالب نه ویني د وطن نه ویني زه دا خبره که کوم ته چې 3 لیارې دي چې میشتو سې کړای شي طالبو د فوجي خلاف ټیپک واخیستی شي مخه یې وینستی نه ویني مخه دویمه خبره ده که په نناوت یې مانېږي موږ خپل ترسررو سره بیزي خو طالبو فوجي توس په عزت ژوند ته پرېږدي نه م پرېږدي دویمه لیار یې توس وښایي کیمه وکړي چې نن شپږ میساکای د مو په زور بند و بیا د سبو یې بریګیډیر کیم بند نه وي خجیری کلا دا بان نوی امیرمشا کم دا بان نوی انشاءاللہ بیا جنگ نشتا چه دائی وطن کے فوجی بان کے جنگ نشتا کبیا فوجی پدخ چار پردائی کنوی بیائی طالب تا بیشداوی ای چه ده خدای وطنی خود دغه سوخیل میساکینا ورطا اوزا چیره داس دیتا ورطا لورشا چه شب جنگ سره موڑا شستای تو هچه شهادت وشی ابلی ای چه زه شهید کشه جاناتم در باق خدای میشتا بخدای انشاءالله دا غاز رو کوي داسې دو چې په دغه وطن اطمنځای مشون دلته نوستی مفتی صاحب ورورسی بیت الله پچار دو چې د اطمنځای د نوي قدم آغاز ګیس پرېږده اول چې دغه ترسرې آغاز د غریب مینه وکړي چې دا بېرته اطمنځای په دغه وطن کې 2 مینهګان وکړي که په دا یې نشي کړلی بدنګرې کیسې عباس دي په دغه عمل سره وکړي امیش د وطن هره خبره چې کېږي مشهور نوستی توس په روډ ماکشنې میش ته یې وس پورې چې کیم زي ته ملاژستی چې میش په سټ شي په جامه ډنګرې ته پکوړې وولستی فیصله ونن توس کېستی که بیا یاستی چې نه میش سختې کیسې نه کي کرنیل ته میش په ننوت یې در سره سي توس وشستی که په دا دایرونه خوښېږي میشو د ټپې ورته کیزه کي امن روکوي امن روکوي نه روکوي دغه د پوره مشونو نوسته سره وکړي خو داسې نوسته چې څومره مشون یستی چې کوم د نوي مشرتیب دی نشته چې کوم چې دغه ځینه وفات شولې میشتو چې وبولي په ضرب عذاب شي د هر مشر حق خپله قبیله به تلې وه ملک معتبر به تلې وه چېرته خټکې بنیسي مروته ورته وجه ملک صاحب نه دي ورته ویلي خو یې مو تو ملک دی چې بیا په کوم تکلیف وي کوم په ژړو وي ترسارې لنه په اون ویشتلی شي بمینه پېچول شي بیا خو زه چې ملکي نه رانه کو فایده داسې امیز علماء کرام دي که فوجي قرآن و حدیث ته نه روکشني خو د طالب ته خو لږ کې ووایي چې وراره خو امو یې ترسره نه دی ډال جوړ کړی دی امو د کرناډاز ورکې امو کیر پیولی مو په بې عزته کوي جماعت پیولی مدرسه پیولی د خدای خاطر وکړه دومره غرینه دي په وزیرستان شو خو بل ځای ته ورته لوټ شه ته خو ورته وکړي که بیا په دا نه ماني ځکه چې مشکلاتو ماني نه علما زوم په ستړی کړی دی ځکه چا چې کیسه ورکوه یایي چې مو خپل کې تو دی چې دا کې ته بل کې تو بنا روکې میزو مرګ په خپله ورځ دی د یوس ول درته که دومره خلک مړ شو خدای در په ننګ مرګ نن روولي دغه د پوره چې په ترسارې راخم کې کومین او مضبوط سره کښېني داس نه چې دا نن ګرمه لبادو پنځه ملټه میژ ودرېدلي دا ژړی ته هویایي چې که مشر به عزته کوي که عالم به عزته کوي چې نوس ته نشه کړی بیا بغیرجنې خبرې مه کړه که بیا عزت ورته مخشه کېدای شي بیا عالم او مشر ته کې چې ته پیسالې مشورې ورته کړه نه را سختي میش ته پرېږده دا میش په روډ تېروي درته دغه د پورو سره یو کېږي کومینه داس نه چې لږ سره چک شي اولو په کومینه سره چک شي چې مضبوط قارین سره وکړي باره بعد یوه فیصله میش خدا تجویز درکړي چې میش توس چې باندې وي لیل بریګیډیر کرنیل دا د باندې وي که په دغه بله سخته فیصله
کیسه شوي مدي غواړي خو نه یوه فیصله وکړي امیجیتوس بیا عزت راونده عزت هم ختمیږي کاروبار هم ختمیږي امیجیتوس ژوند هم په تکلیف دی مهرباني شکریه دادا زما ما ته د ستا ضرورت